اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، د سلام په وړاندې کولو سره خدای دې وکړي چې ښه ورځ او ښه وخت مو پیل کړی وي. ګرانو زده کوونکو، نن بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې یم، لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې د اووم ټولګي کیمیا کې بیلابیل موضوعاتو یا مطلبونو باندې بحث وکړه، نن بیا هم د هغو په ارتباط سره زموږ او ستاسې داسې یو موضوع ده چې د تیر درس سره ډېر یو نږدې اړیکه لري. نو په همدې خاطر غواړو چې د تیر درس نه یو لږ یادونه وکړو. په تیر درس کې موږ او تاسې د مادې ډولونه ووې چې د هغه د جملې نه موږ او تاسې مخلوط چې یو ډول د مادې دی هغه په باره کې معلومات وړاندې کړ، تجربې په لابراتوار کې وکړې چې مخلوط یو ځای کولو د مادې ته وایي چې دوه یا درې یا څو مادې سره په دا شکل باندې یو ځای شي چې هغو کې کیمیاوي اړیکې رامنځته نه شي، هغو کې اصلیت د مادې د منځه لاړ نه شي، هغو کې کیمیاوي تعامل صورت ونه نیسي، په هغو کې په حقیقت کې یو ماده د بلې مادې نه موږ وشو کولی جدا یې کړو. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسې ممیزې او نخود، همدارنګه بوره او اوبه سره په تیرو درسونو کې عملي ډول باندې مو وښودل، یا مثلا د تیږې وې، شګې وې، ورسره اوسپنه وه، د اوسپنې ټوټې وې چې هغه هم د اوسپنکح یا د اینروبا په واسطې باندې لرې کړ. نو ګرانو زده کوونکو، نننی درس چې کوم زموږ دی دا هم د هماغه مطلب سره تړلی دی چې تاسې عنوان کې ګورئ. د لوست موضوع زموږ او ستاسې ده د موادو جلا کول د بړاس په وسیله او متجانس او غیر متجانس مخلوطونه، چې مخکې له دې نه چې موږ او تاسې په دې تجربې باندې کار وکړو چې څنګه موږ کولی شو چې دوه مواد د بړاس په وسیلې باندې یو له بل څخه جلا کړو، مخکې د هغه نه موږ د متجانس او غیر متجانس په هکله باندې لږ معلومات وړاندې کړو. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې خپله د مخلوط چې یو ډول د مادې څخه دی دا موږ په دوه ډوله لرو. په څو ډوله؟ په دوه ډوله. یوه ته موږ وایو متجانس، یوه ته څه وایو؟ متجانس وایو چې متجانس مخلوط دی، او بل ته موږ وایو غیر متجانس، غیر متجانس مخلوط. موږ او تاسې مخلوط په دوه ډوله باندې وویشل چې یو متجانس دی او بل غیر متجانس دی. چې متجانس مخلوطو ته موږ هیموجن وایو او غیر متجانس مخلوطو ته موږ هیتروجن وایو. نو هغه انګلیسي نومونه دي. او بل پسې راځو ګرانو زده کوونکو چې متجانس او د غیر متجانس ترمنځ توپیر څه دی، څه فرق په دوی کې دی. که چېرته موږ متجانس مخلوط تعریف کړو، متجانس مخلوط هغه مخلوطونو ته وایي چې دوه مادې، دوه مواده په یو شکل سره یو ځای شوي وي. که چېرته د هر ساحې نه موږ د هر ځای نه د هغو خواص موږ وګورو، باید یو شانته خواص ولري. د بیلګې په توګه موږ که چېرته دلته یو مثال د بیلګې په توګه یو بیکر ولرو او په ده کې موږ ولرو درې شپږ H12O6، دا څه دي؟ دا بوره، فکر وکړئ چې ګلوکوز دی، بوره ده، دا بوره ولرو. او بل موږ څه ولرو؟ اوبه ولرو. څه ولرو؟ اوبه. موږ د دوه مادې سره مخلوط کړو. د دوی د مخلوطونو په واسطې باندې دلته موږ او تاسې داسې سره حل کوو، داسې سره دغه کوو. که چېرته اوس موږ د هر قسمت د دوی خواص وګورو،
په دې ساحه کې موږ دوی خواص وګورو. تاسې داسې زیر شئ که چېرته دا ساحه موږ ونیسو، دا ساحه موږ ونیسو او دا ساحه، ام ښکته ساحه، ام مابین صحنه یا د منځ او ام پورته ساحه، د ده ځای خواص، د ده ځای خواص، د ده ځای خواص ټول یو شانته دي. ټول څه دي؟ یو شانته دي. نو چې بوره په اوبو کې په دا قسم حل شوې ده چې د بورې مالیکولونه د اوبو سره که چېرته د ده ځای نه موږ سمپلګري کوو، د ده ځای نه او د ده ځای نه خوند یې موږ ګورو، په ټولو ځای کې خوږ خوند دی. یعنې داسې نه دی چې دلته زیات وي، دلته کم وي، دلته زیات وي، دلته کم وي، ټول یو شانته دی. ټول څه دی؟ یو شانته دی. هر خواص که د دوی موږ مطالعه کوو یو رقم دی. او ګرانو زده کوونکو که راځو موږ غیر متجانس ته، غیر متجانس موږ او تاسې په تېر درس کې ممیزې او کشمش سره پرتله کړل چې هغه یو غیر متجانس دغه وه. که چېرته موږ تاسې فکر وکړئ دا یو ظرف دی یا یو قاب دی چې په ده کې موږ دلته لرو ممیزې، تاسې داسې فکر وکړئ چې ممیزې دي، چی دي؟ ممیزې. او دلته موږ لرو نخود، دا څه دي؟ دا نخود دي. نو که چېرته موږ د نخودو او د ممیزو ترمنځ دغه منځته راولو نو دا ډېر توپیر لري. تاسې داسې فکر وکړئ د دا ساحې نه، د دغه ساحې نه داسې که چېرته داسې موږ زیر شو، دلته د نخودو شمېر د ممیزو نه ډېر دی. دا یوه ممیزه، دوه ممیزې دي، خو نور ټول په ده کې شپږ اووه دانې نخوده دي. یعنې د دوی په حقیقت کې نه خواص، نه تعداد، نه مقدار په ټولو ځای کې یو شانته نه دی. همداشان موږ او تاسې په ریګ، شګې او دغه هم سره یو ځای کړ، اوسپنه چې هغه موږ تجربه کې ولیدل. نو ګرانو زده کوونکو دا وه د متجانس او غیر متجانس ترمنځ توپیر او خپله تعریفونه. راځو دې ته چې مخکې د دې نه چې د دوی تجربه موږ ترسره کړو په عملي ډول، راځو د اول موضوع ته چې د موادو جلا کول د بړاس په وسیله دي، چې د بړاس په وسیله باندې موږ څنګه کولی شو چې دا مواد سره جلا کړو. نو راځو اول لابراتوار ته. لابراتوار کې موږ څو شیانو ته ضرورت لرو. ګرانو زده کوونکو مخکې دې نه چې موږ کیمیاوي مواد راواخلو، اول ضرور دا ده چې موږ دستکشې په لاس کړو، په دې خاطر باندې چې کیمیاوي مواد ډېر خطرناک دي او امکان لري چې موږ او تاسې ته ستونزې او مشکلات رامنځته کړه. نو په دې خاطر باندې ضرور دي چې د خپل د صحت په خاطر باندې دغه وکړو، دستکشې واچوو. که چېرته موږ خو اوس دلته تجربه هم خطرناکه نه ده، که چېرته بیا ګازونه وو بیا موږ مجبوره یو چې ماسک هم واچوو. نو موږ ته څه ضرور دي ګرانو زده کوونکو په دې تجربه کې چې موږ ته ډېر ضرور دي؟ یو سودیم کلوراید دی، مالګه ده، مواد دی. بل چې دی موږ ته منبع د حرارت ډېره ضرور ده، دا منبع د حرارت ده، ګاز دی، تاسې وینئ. بل موږ ته اوبه ضرورت دي چې تاسې اوبه هم وینئ. او بل موږ ته یو مقدار یو بل بیکر ضرورت دی. په دې بیکر کې چې تاسې وینئ، په دې بیکر کې موږ یو مقدار اوبه تیارې پکې شته، یو مقدار اوبه تیارې پکې شته. لږ اوبه نورې هم پکې وراچوو، لږ اوبه نورې موږ پکې وراچوو. راځو لږ تجربه ساحه هم ازاده کوو. د قاشقې په واسطه باندې مالګه په ده کې وراچوو. څه پکې وراچوو؟ مالګه. دا سودیم کلوراید دی. سودیم کلوراید هم پکې بس دی. سودیم کلوراید موږ په داخل د اوبو کې واچوه، دا ښه سره مخلوطوو. دا څه کوو؟ دا دی میله د شور هم لرو چې دته دا ښه سره مخلوط کړو. تاسې دلته وینئ ګرانو زده کوونکو چې خو مخکې له دې نه ګرانو زده کوونکو چې دته موږ تودوخه ورکړو. تاسې دلته وګورئ د مالګې ذرات په ټولو ساحو کې یو شانته دي. څه دي؟ یو شانته. یعنې داسې نه دي چې دلته مالګه ډېره وي هلته کمې وي، ټول یو شانته. اوس غواړو ګرانو زده کوونکو چې منبع د تودوخې زمونږ چې ګاز دی، دا ګاز چې دی روښانوو.
دا به روښانه کړو. بیګر چې دی همیشه موږ د ګیراب په واسطه باندې راخلو او دلته پرېږدو. ګورو چې څه تغییر په ده کې راسي. دلته ګورو چې څه تغییر پکې راسي. ګرانو زده کوونکو دلته اوس تاسې وینئ چې اوبه به مکمل په بخار باندې تبدیلی شي. اوبه به څه شي؟ په بخار باندې تبدیلی شي. خو ګاز یې لږ کموو او مالګه چې ده مالګه رسوب کوي، تانشینه کیږي. نو موږ په دې طریقه باندې کولی شو چې د بړاس یا د بخارات چې ورته وایي اوبه په بخار باندې تبدیلیږي او خپله مالګه چې ده مالګه ده کیږي، پاتې کیږي. ګرانو زده کوونکو چې زر د تجربه ترسره شي موږ کولی شو چې د اوبه لږ پرې کمې کړو. اوبه پرې څه کړو؟ کمې کړو. اوبه پرې کمولی هم شو چې زر په بخار باندې تبدیلی شي. لږ محلول راخلو په دې خاطر باندې چې زموږ ډېر وخت ضایع نه شي. موږ یې لږ اوبه پرې کمې کړې او د پاتې اوبه چې دي دا باید په بخار باندې تبدیلی شي. اوس لږ ورته صبر کوو چې ښه تودوخه ونیسي او تاسې به دلته وینئ چې مالګه به پاتې کیږي او اوبه به په مکمل ډول په بخاراتو باندې تبدیلیږي. اوبه وینئ چې په جوش باندې راغلې او آهسته آهسته څه کیږي؟ په بخار باندې تبدیلیږي. ورو ورو څه کیږي؟ په بخار باندې تبدیلیږي. ورو ورو دا د شروع شه نور اوبه ځریږي څه کیږي؟ په بخار باندې تبدیلیږي. اوبه دا دی په جوش باندې راغلي نور چې دی ورو ورو څه کیږي؟ په بخار باندې تبدیلیږي. او تاسې په آخر کې وینئ چې دلته ماته معلومیږي، نه پوهېږم چې تاسو ته به معلوم شي که به نه، خو دا دی دلته بخارات چې دي راپورته کیږي. نور هم کولی شو چې د ده اوبه تاسې وینئ چې لږ زیاتې دي، دا وخت ډېر نیسي. کولی شو چې اوبه یې نور هم پرې کمې کړو. اوبه یې پرې څه کړو؟ کمې کړو تر څو زر د اوبه په بخار باندې تبدیل شي. ګرانو زده کوونکو بله موضوع چې زموږ او تاسې ده د بړاس څو دا ده کېږي، هغه تجربه موږ کولی شو چې دلته ترسره کړو څو دا په بخار باندې تبدیلیږي. نو دلته موږ ته یو پوتاشیم پرمنګنیت دی او لږ اوبه دي. لږ څه دي؟ اوبه راخلو. لږ اوبه راخلو. دا بله تجربه ده چې دا د دویمه تجربه ده چې متجانس او غیر متجانس. لږ اوبه راخلو په دې بیکر کې وراچوو. تاسې وینئ دلته په ډېره کمه اندازه سره موږ دغه راخلو پوتاشیم پرمنګنیت راخلو چې پوتاشیم پرمنګنیت په ده کې وراچوو. ډېر کمه اندازه دا دی. تاسې وینئ چې په ډېر کمه اندازه موږ دا پکې ور واچوه، مواد هم پکې ور واچول. اوس کولی شو چې په د میلې باندې څه کړو؟ لږ شور ورکړو، لږ یې څه کړو؟ سره مخلوط کړو. تاسې وینئ ګرانو زده کوونکو دا تاسې وینئ چې پوتاشیم پرمنګنیت په ټولو ساحو کې یو شانته دی. که چېرته دا ځای موږ وګورو، دا ځای وګورو، دا ځای، نو ده ته متجانس مخلوط وایي. دا په نام د محلول هم یادېږي. متجانس مخلوط موږ په محلول په نام هم یاد کړي. که چېرته په مقابل کې موږ ممیزې او نخود راواخلو، تاسې دلته وینئ ممیزې او نخود که چېرته موږ راواخلو، دا ډېر په اسانۍ سره کولی شو چې دا یو د بل سره څه کړو؟ جلا کړو. دا سره جلا کوو او بېرته پکې ږدو. نو دا چې دی غیر متجانس دی. موږ او تاسې په تخته کې ولوستل چې یو متجانس و بل غیر متجانس و. متجانس فکر وکړئ چې موږ پوتاشیم پرمنګنیت په اوبو کې حل کړ
او دلته تاسو وینئ او غیر متجانس ممیز او نخود چې کوم دي دا هم تاسو وینئ چې دواړه د تجربه موږ او تاسو ترلاسه کړه چې یعنې دا په ټولو ساحو کې یو شان دي خو دا امکان دی ولري چې په ټولو ساحو کې چې دی یا خواص یو شان نه وي او تاسو دا دویمه تجربه هم زموږ وینئ چې دا تجربه چې تاسو کومه ولیدله چې دا ترسره کړه تاسو دلته وینئ ګرانو زده کوونکو چې موږ دلته مالګه پکې وراچلې وه ګاز د خپله مړ کوو اوبو سره هم حل کړې وه او دلته تاسې وګورئ اوبه هیڅ پکې پاتې نه دي خو مالګه مکمل ډول دلته پاتې ده یعنې مالګې رسوب وکړه موږ وشول کلی چې د مالګې نه د بړاس په وسیله باندې اوبه څه کړو جدا کو یعنې اوبه په بړاس باندې تبدیل شوې بخار باندې تبدیل شوې او مالګه دلته باقی پاتې شوه اوبه چې دی په مکمل ډول په بخار تبدیل شوې او مالګه دلته پاتې ده نو دا هم دویمه تجربه وه چې دویمې تجربې هم زموږ نتیجه ورکړه او اول تجربې هم زموږ نتیجه ورکړه دا هم دویمه تجربه دا اول تجربه وه چې د بړاس په وسیله باندې د موادو جلا کول وو چې دا دغه د نتیجه تاسې وینئ د خپل په سترګو او دا هم د متجانس او غیر متجانس چې دته متجانس وایو دته غیر متجانس وایو چې متجانس موږ په ټول ساحو کې چې یو شانته خواص لري خو دا یو شانته خواص نه نو ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې د ننني درس نه چې موږ په عملي ډول باندې هم ترسره کړه تاسې ترې ښه یو څه یاد کړي اوسي د راتلونکو درسو په خاطر باندې تاسې آمادګي ونیسئ کتابونه ولولئ کورونو کې نو زه بیا هم راځم د خپل په عنوانو باندې یو خلاص راچرخو چې د موادو جلا کول د بړاس په طریقه باندې تاسې ولیدل دا وه او بل متجانس او غیر متجانس په هکله باندې موږ معلومات ورکړ چې دا تجربه ده اوس راځو کورنۍ دندې ته کورنۍ دنده دې ستاسې دا وي ګرانو زده کوونکو چې تاسې د متجانسو او غیر متجانسو یا د هیموجن او هتروجن مخلوطو ترمنځ موږ او تاسې یو توپیر هم دلته ورته وکړه تاسې د خپل په کتابچو کې هر یو تعریف کړئ او مثالونه بیلګې یوه بیلګه هر یوه ته ولیکئ ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې د ننني درس نه تاسې یو څه زده کړي اوسي او د راتلونکي درسو د راتلونکي ورځې په خاطر باندې چې بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم په لوی څښتن الله تعالی باندې مسپارم کور مو ودان خدای پامان